السلام علیکم. شمس مزدی مسعودي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. اووم درس دی ګرانو ملګرو او موضوع ده په موبایل کې دیوت. دیوت څه ته وایي؟ وظیفه یې څه شی ده او څنګه چې کیږي؟ لکه څنګه تاسو ته معلومات ده په موبایل کې د مقاوماتو یا خزانو یا کاپیسټور یا رزسټور څخه کم چې دا دیوتونه استعمالیږي او وظیفه یې دا ده چې د برق تیرول د یو طرف څخه. په څه معنا؟ په دې معنا لکه مثال تاسو کله موبایل چارج ته واچوئ بیټرۍ یې ډکیږي اما نور چارج نه ورسي او وظیفه یې څه شي ده د دیوت ته. لکه بعضې وخت تاسو مثال که موبایل د شپې نه چارج را واچوئ ان تر سهاره پورې چارج ته ایښایي نو بعضې وایي چې والا دا موبایل خرابېږي دا داسې کېږي بیټرۍ به یې وپړسوي فلانی. نه، د دې دپاره څه شی لګولی ده؟ کوم د چارج په برخه کې چې دا دیوت یې لګولی نو دیوت دا اجازه نه ورکوي چې مثال برق ډېر شي او په بیټرۍ زور راوړي یا د موبایل پیسیانو. بعضې وخت داسې هم کېږي چې کله دیوت وسوځي نو چارجر کې چارج ځای کې تاسو چارجر ورکوئ هغه د چارجر ګروپ ګل کوي هغه علت یې څه شی ده؟ هغه دغه دیوت سوځي پکې. یعنې اول چې کله مثال چارج خانه موبایل سوځي دیوت یې سوځي تاسو وارخطا کېږئ ما که چېرته موبایل انجینر یاستئ نو دا دیوت به چیک کوي. دا څنګه چیک کېږي؟ اوس تاسو ته چیک کول طریقه ښیم. لومړی باید تاسو دیوت وپېژنئ چې دیوت څه شی دی. د شکل د نګاه نه درته معرفي خو مې کوو وظیفې مې هم درته وښودلې. نو ګرانو دوستانو دیوت درته ښیمه دغه هم دیوت دی. دغه دیوت دی مثبت و منفي لري. بعضې وخت مثال که چېرته تاسې موبایل چارجای جوړ کړئ رابطې هر څه شی صحیح وي اما بیا هم چارج نه اخلي او نه یې ښایي تاسو به څه کوئ؟ کومه مثبته پایه د چارج چې دا به راتېروئ دلته دیوت مثبت و منفي لري او په مثبت پایې پورې به یې لګوئ او که چېرته هم په منفي پایې پورې ولګوو دغه موبایل بیا چارجر ګل کوي ځکه تاسو شارټ لګولی مثبت چې منفي سره په موبایل کې ولګېږي دا چارج ځای بیا شارټ کېږي حتی موبایل هم شارټ کوي بعضې وخت. نو څه شی به کوئ؟ مثبت پر اخلئ د دیوت مثبت سره به یې لګوئ. د دیوت د چک کولو طریقه داسې ده چې تاسو به لومړی میګه راواخلئ کله مو چې میګر راواخیستو د چالانولو تکمه به یې کېکاږئ او ګران دوستانو میګر په اړه خو مې نور ویډیوګانې کم درته ښودلي دا کومه د وای فای یا د غږ په شان علامه چې دا د موبایل برخه ده په دې برخه کې تاسو موبایل پرزې چې کولی شئ. نو اوس به څه کوئ؟ د میګر مثبت منفي به ولګوئ که چېرته میګر آواز وکړي دا میګر صحیح ده کار کوي یعنې بس تاسو کولی شئ پرزې پې چیک کړئ. که چېرته آواز ونه کړي دا میګر بیا مشکل لري یخ باندې بیا نشئ کولی چې چیک یې کړئ. نو اوس راځو دا دیوت په چیکول یې داسې دي چې د میګر مثبت منفي به د دیوت په دواړو خواو لګوئ. که چېرته یې برق د یو طرف نه تیر کړو یعنې شمېرې ورکړې خو صحیح ده دیوت جوړ ده او که چېرې تیر نه کړو دا دیوت څه شی ده؟ خراب ده. تاسو په میګر کې کتای شئ لکه څنګه ما چې دوستانو په مخکې درته وویل چې دیوت چې دی یو طرفه کار کوي نو تاسو ولیدو کله مې چې مثبت و منفي دلته ولګول نو شمېره ورکوي. تاسو میګر کې کتای شئ او چې کله سرچپه ولګوم بیا شمېره نه ورکوي. بعضې وخت دا شمېره هم ورکوي خو که چېرته دواړې خواوې باندې ولګوئ غږ ورکړي نو دا دیوت شی ده بیا شارټ ده.
ګران دوستانو د دیوت مثبت او منفي به بیا داسې معلوموئ. زه لږ ویډیو زوم کومه. منفي به دلته په زیړه برخه یا ګرانډ هغه کې ما همیشه درته ویلي چې دا زیړه برخه د موبایلو څه شی ده، منفي برخه ده. نو مثبت به اوس دلته په دیوت باندې کیږدئ. دلته څه عکس العمل ونه ښودو. دلته مثبت د منفي سره چې منفي ولګېږي بیا اواز کوي. نو دا څه شی شوه؟ دا منفي برخه شوه، میګر اواز کوي. او دلته چې تاسو وینئ نه شمېره ورکوي او نه اواز کوي، دا کومه برخه شوه؟ دا مثبت برخه شوه. کله چې چارج ځای خراب شي نو تاسو تشویش مه کوئ. منفي چې ده دغه منفي برخه د هرې برخې سره زیړ برخه کې ولګوئ، مشکل نشته. یا کولی شي چارج چې ځای سره هم وصل کوي، دا په منفي کې حسابېږي. او مثبت به یې چې دا دغه مثبت نه به یو لاین کشي وکړي یا جمپر به وکړي، دلته په مثبت به یې ولګوي، نو موبایل د چارج مشکل به حل شي. نو ګران دوستانو هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي. او په دې اړه زه ډېر زیات خوښ یم دا چې تاسو ویډیوګانې ګورئ او موږ ته زیات میسیجونه او کمنټونه کیږي، وایي تاسو ادامه ورکوئ. نو انشاءالله چې زه همیشه په خدمت کې یم. فقط تاسو ما سره دا همکاري وکړئ چې زموږ ویډیوګان د ملګرو سره شریک کړئ تر څو نور هم برخمن شي ترې او یو څه ترې زده کړي. او زه زیات لیواله دې ته نه یم چې ما چینل مخ ته لاړ شي، لیواله دې ته یم چې تاسو یو څه شی زده کړئ زموږ د ویډیوګان نه، تر څو په ثواب کې در سره شریک شي او د یو حلال کسب و کار څښتنان شئ. تر بیا پورې خدای په امان.